ګیله ګیله د پردو کړم نو خپل مې په خپلو چړو خوښې که خوښې پرې کوینه. ما پکې هغه د دغه توفیر نه دی کړی یعنی ما لوی او د واړه یو شان خاطر ساتلی. ما د ساده نامه په خپله خوښه ایښې په ځان ما همیشه یاران په سور ځان په نمیر ساتلی. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ قدرمنو ملګرو، ستاسو ورور نور ساده یو ځلې بیا ستاسو په خدمت کې د خپل ساده باده غږ سره حاضر یم. قدرمنو نن در سره ډیر خوږ ملګري ظفر محمد ظفر صاحب کلام په خپل غږ کې شریکوم په دغه هیله چې ستاسو به خوښ شي. ظفر محمد ظفر صاحب چې د ضلع کوهاټ پایا جواکي سره تعلق لري. راځئ ملګرو چې د ظفر محمد ظفر صاحب کلام په شریکه باندې واورو او خوندونه ترې واخلو. د خپلو ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ. بده به پرېږدمه په ښه لاره روان به شمه، روان به شمه او ته رامئينه شه رښتونے مسلمان به شمه. خدایه په زړه کې مې د مینې ډیوه بله ساتې او که چرې مړه شوله انسان نه جوړ حیوان به شمه. دا ته چې بار بار قربانۍ له ما پوښتنه غواړې وخته نو بیا خو به بې قدره شم ارزان به شمه. زه ستا قایل نه یم په ما پورې خپل زړه مه تړه که چه دیوال یم په ما ونه ګرځي وران به شمه. چا چې نږدې نه یم لیدلی په ارمان مې ګرځي، ته مې هم ځان لا لږ نږدې کړه درته ګران به شمه. پام چې نقاب د مخ لرې نه کړې سوال کومه، هسې نه چرته درته وګورم په ځان به شمه. وبا راغلی یو نو بل ته لګي خالقه که د کرم نظر راوکړي په امان به شمه. زما مثال د مړاوي ګل دی که ته راغلی اشنا، ما کې به سا راشي زفر بیا ودان به شمه. ګیله ګیله د پردو کړم نو خپل مې په خپلو چړو خوښې که خوښې پرې کوینه.